السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګران دوستانو، په دې هیله چې راته روغ او جوړ به وئ. ملګرو، نننۍ ویډیو په دې خاطر درته جوړومه چې څنګه کولی شو موږ په خپل فیسبوک پر صفحه باندې د غلطو ویډیوګانو د راتلو مخه ونیسو. یعنې موږ او تاسو په کور کې ناست یو، د کورنۍ په منځ کې ناست یو، فیسبوک استعمالوو، هلته یو ناڅاپه غلطه ویډیو راشي. نن سبا خو تاسو ته معلومه ده چې سره زموږ او ستاسو ځینې پښتانه ځوانان چې دي په د ټیک ټاک کې لایف راځي، له جینکیو سره خبرې کوي، هلته غلطې خبرې دي. موږ او ستاسو که د کورنۍ په منځ کې ناست یو ناڅاپه هغه ویډیو راشي، پلی شي، غلطې خبرې زموږ کورنۍ واوري، نو دا ډېره بیا د شرمندګۍ خبره وي، سړی خجالت کېږي. نو د دې لپاره راځم نور ویډیو نه اوږدومه، زه تاسو ته د دې طریقه ښیم چې د دغه د راتلو مخه ونیول شي. نو لومړی به تاسو راشئ خپل فیسبوک ته. په فیسبوک کې به تاسو راشئ، دغه ځای به کلیک کئ، څخه وروسته به لاندې راشئ سیټینګ اینډ پرایوسي یا هم سیټینګ. دغه ځای مو چې ووهله بیا به درته بیا سیټینګ باندې کلیک وکئ. ښه، په سیټینګ باندې مو چې کلیک وکړ، دلته به لاندې راشئ، دغه ځای کې نیویګیشن بار دغه ځای به ووایئ، دغه ځای تاسو ته دوه اپشن راړوي، یو کسټمایز د بار، بل مینیج نوټیفیکیشن ډاټس. تاسو به راشئ لومړی کسټمایز د بار دغه ځای باندې به کلیک وکئ. دلته تاسو ته دغه ځای اپشن یې درکړلی، دغه اپشن یې درکړی دی، ما خپله هیډن کړی او دا ځای کې د ځای مې پټ کړی. اوس زه تاسو ته ښیمه، دغه ځای کې ښودلی دي فرینډز ریکویسټ، یعنې د کوم ملګرو ریکویسټ بندوئ، بل ګروپ دی، د ګروپ ځای بندوئ، بل پروفایل دی، پروفایل بندوئ، بل گیمینګ دی، پیج دی، بل واچ. په دغه واچ کې چې دغه ځای کې تاسو ته ویډیوګانې راځي، ستاسو په صفحه باندې واچ موجود دی، هلته تاسو به ورته پام وي. دغه ځای کې ما خپله بند کړی دی، اوس یې نه ښیي. دغه ځای کې واچ لیکلی دی، د واچ اپشن وي چې دغه ځای کې چې کومه ویډیوګانې فیسبوک ته پورته کېږي په دغه ځای کې راځي. بیا نو د دغه ځای د بندولو لپاره به تاسو راشئ، د اپشن د بندولو لپاره دغه ځای کې دا ځای باندې به کلیک وکئ او دلته به لاندې اپشن چې کوم دی هاید، دغه ځای به ووایئ، دغه دلته راکوز شه، هیډن شه، یعنې پټ شه دغه ځای. کله چې تاسو خپل د فیسبوک صفحې ته راغلی، دغه ځای کې به تاسو هغه د واچ کوم اپشن چې د هغه به نه وي موجود، هغه به ختم شوی، نو تاسو ته ویډیوګانې نه راوړي.